یو ځل په یو جهاد کې حضور پاک مبارک ولاړ دی او صفونه یې نیغول او واغشته او هغه غشې داسې راښکه چې سووا صفوفکم صفونه نیغ کړي صفونه یې نیغول نو هغه زمانه کې خو به د چا کمیسونه نو صادر به والي پرتوب په ځای به یې لنګ والي او د کمیس په ځای به صادر په ځان اچولی یو صحابي و د هغه نه صادر غورځېدلی نو حضور پاک چې غشې راښکه نو د هغه په خېټه غشې راښکې زخمي نه شو خو لږ په خېټه یې غشې راښکلی شو چې راښکلی شو هغه نیغ د صف ته راووت وي د الله رسوله ما له د خېټه خوږ کړه رسول الله ما خو نه ده خوږ کړې خوږ شوه دا خو ما هسې غشې راښکه صف پې نیغه په غلطۍ به ستا خېټې سره جنګېدلې وی نه د ما خېټه دې خوږ کړه داسې ځان یې خفه کړه الله مبارک وفرمایل ډېره ښه ده راشي زما خېټه باندې ته م راکړه بدل واله وی بلکل بالم بدل صحابه حیران شو چې ته د حضور پاک صحابي صحابه خو به په پیغمبر ذات قربانه دا جهاد چې کې خو د ده د برکت دی کې موږ خدای نه دی لیدی دا خو موږ ته دا پیغمبر وایي چې جاهدو فی سبیلکم فی سبیل الله د خدای په لار کې جهاد وکړئ موږ خو الله نه دی لیدلی دا قرآن خو موږ ته ده ښوولی چې الله کتاب دی موږ خو خدای پاک په خپله نه دی لیدلی نو ته پیغمبر نه خو موږ ذات قربانو بچي او ښځې ته قربانو او ته وایې چې زه دنه بدل علم هغې صحابي وی چې دا خو د دې مبارک پیغمبر وینا ده چې څوک چا سره دا چلو کي نو خوښه یې ده کې بخي او که بدل ته دا خو د حضور بدله ده خلک حیران شو چې خدای دا څنګه صحابي دی دا څنګه ملګری دی رسول الله مبارک مسکی مسکی او صحابه ته چپ شي زه په خپله اوږه د چا بدل اخرت ته وړل نه غواړم اعلان کړی دی په دې موقع رسول الله مبارک وی که د چا په ما څه حق پورې راشي هغه حق به دلته خلاصو زه خدای له روغه غاړه تلل غواړم او هغې کې هم دعا کوله یا الله که چاته مې ضرر رسولي په لاس او په ژبه پروردګاره زما دا ضرر د هغه دپاره د رحمت ذریعه وګرځوي چاته مې نقصان رسولي دا ورته د رحمت ذریعه وګرځوي لیکن پیغمبر مبارک به دا وي چې زه الله له لاړ شم چې بلکل روغ سینه او روغ زړه لاړ شم چې د چا پوټې بدل په معنی پورې راشي ما نه بدلې وایي به دې راغی وي ظالم بله دې په خېټه کرښه راښکلې رسول الله مبارک صف حضور پاک وته خېټه مبارکه ښکاره کړه نو دې صحابي ورمنډه حضور پاک خېټه ښکلولې شروع کړه یو طرف بل طرف بل طرف اردت هذا یا رسول الله دا الله رسول دا مې مقصد و چې ستا دا مبارک خېټه ښکل کړم او موقع راته خدای راکړه که داسې مې وی چې خېټه ښکاره کړه نو خلکو وی بې ادبي کوي او ممکن ده چې ستا به هم خوښه نه وه نو ما له خدای موقع راکړه زما مور پلار تا نه قربان زما بچي ښځه تا نه قربان زه به تا نه بدل علم دقسې په یو موقع رسول الله مبارک اعلان وکړ که د چا په ما بدل پوري بلکې یو صحابي دی په دې املا غزار ورکړ هغه نیغ ودرېد د الله رسول زه خوږ کړم زه به درنه بدل علم هم دقسې مسله وه صحابه وایي دا ته څه کوې وی نه دا خو د پیغمبر مبارک وینا ده چې څوک چاته تکلیف ورسوي بدل دې ته اخیستی شي او قرآن وایي زه بدل علم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هله چا بدل ورکوې نو ورکولی شي هغسې به ورکوې چې څنګه تا سره هغه کړي زه به بدل اخلم بیا هم خلک حیران دي وی ښځه راشه صحابي ورته وایي د الله رسوله چې تا ما له غزار راکړو زما ملا بربنډه وه ستا په ملا خو صادر رسول الله مبارک زر ورته ملا ښکاره کړه که بل څوک یې څه به یې وي مړه ما په قص خو نه یم ما خو سره خوش طبیعتي کوله هسې خو بل دې جوړ کړی خلک داسې وایي که نه وایي زری ورته خپله ملا مبارکه ښکاره کړه هغه صحابي را په ټوپ شو او د پیغمبر مبارک مهر نبوت او ملا ښکلولی شروع کړه دا مې مقصد و د الله رسوله زه به تا نه غزار وباسم تا نه به ډب وباسم زما مور و پلار تا نه قربان لیکن د حضور پاک ښکلي خوی ته وګوره څومره ښایسته مزېدار خوی اته ضرر تکلیف پیغمبر مبارک نه دی رسول نه په کور کې نه ماشومانو سره نه بار هر چا سره یې ښکلې ده او خوش طبیعتي ورسره کړې هسې توند تروش طبیعت یې هم نو لکه د بعضې سړي سخت طبیعت یې څوک ورسره نږدې کېدی نه شي یو سړی راغی یو منافق و
خراب سړی ځکه پیغمبر مبارک ووی دا بئس ابن العشیره دا سړی خراب سړی ټیک نه دی او چې راغی څنګه پیغمبر سره کېناست مبارک سره نو ظالم خیره م وکړه او څه وایي السلام علیک ته دې هلاک شي دا الله مې داسې وایي چې پیغمبر مبارک یې پې نه کړ السلام علیک دا الله مې السلام علیک معنا خدای دې هلاک خیر یې وکړه دا او پیغمبر مبارک ورسره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېرې پستې او ډېرې نرمې خبرې او عایشه ورله او ورته څه وایي بل السلام علیکه وعلیک اللعنه تا دې خدای تباه کړي خدای دې تا هلاک کړي حضور پاک عایشې ته عایشې دا کتاب ونرېده چې د تا ته خیره وکړه وایي ما ورته ووایي چې علیکه د هغه خیره زما په حق کې نه قبلېږي او زما هغه د هغه په حق کې قبلېږي وایي د الله رسوله چې هلته را روان و نو تا وایي خراب سړی دی او چې تا سره مجلس کې کېناست نو بیا دې ورسره دومره نرمې پستې خبرې وکړې دا ولې وایي عایشې تا د کله نه زه د ژبې نه سپک لیدلی یم زه خو د ژبې نه سپک نه یم زه خو به خلکو سره نرمې خبرې وکړم چې زما نه څوک نفرت ونه کړي زما نه څوک کرکه ونه کړي نرمې به کوم اوس هم ګورې تاسو ته وایم په مجلس کې نرمې پستې خبرې خلکو سره کوئ که د پیغمبر خویم خوښي نه په مجلس کې نرمې پستې خبرې کوي بعض انسان په مجلس کې چې ورسره کښېنې نو ټک به درکوي داسې خبره به کوي چې ستا له به یو ډز ورکوي هلکه وي داسې خلک کښېني داسې اورونې به درته کوي داسې الزام به درته وي عیب به درکې راوباسي او داسې خبره به کوي چې ستا زړه ودړ دی یو خفه دی دا په شریعت کې ډېره لویه ګناه ده او ډېر لوی جرم دی مسلمان ته به سپک نه ګوري مسلمان به کاغه که څه عیبي نو پټې راوغواړو د عزت په شکل کې ورته ووایه چې ملګري دا یو شی ښه نه دی دې نه ځان وساته نو ته به ټکونه ورکې په مجلس زموږ مولیانو کې هم ګورې دا شته خفه کېږې ما شیطان خو هر چا پسې لګېدلی زموږ بعضې مولیانو صاحبانو کې هم دا شته چې ورنږدې شي ټک به درکوي خوري به دی غپ غپ ورپسې کوي زما دا مولا ډېر بدي شي پوچې چا به دې هم غیبت کوي دا ښه سړی نه دا خراب سړی دی د هغه کوشش به وي چې دا خلک په ده بې اعتماده شي او دا خلک نه چې دا ټول خلک ماله راځي دا کبرجن دی دا حاسد سړی دی دا بغضي انسان دی او دا په مجلس کې چې خلکو له ټکونه ورکوي او په تقریرونو کې هم بعضې خلکو بعضې اشارې کوي دا ډېر سخت جرم او سخته ګناه ده دی رضیم خدای په امن و امان کې ساتي اکثر طالبانو ته هم کې د دې مولا نه سبق مو نه وایه دې مولا پسې چې شاته مونځ مو نه کوي د څنګه د پیغمبر په سنتو روان دي خلکو ته د پیغمبر طریقې ښیي او په خپله پې عمل نه کوي چې څوک ورځي به ټک به پې اچوي چې څوک ورځي ستغه به ورته وایي او په شیشه به هم داسې خبرې کوي چې په هغه مولیانو بېعزتي به یې مقصد وي هلکه څنګه مولی مړه هله خو په کار دا دي رسول الله مبارک خو منافقین هم ځان ته ترغالیستل مسلمانان مې هم ځان ته رانږدې کول د رسول الله مبارک صفت په پخوانو کتابونو کې تیر شوی دی او په قرآن شریف کې م الله صفت کړی دی او په پخوانو کتابونو کې چې د پیغمبر صفت واغسو دی به د ژبې نه استغني په ژبه چاته ضرر به نه رسوي کنزلمار به ني کنزلې به نه کوي غیبتونه به د خلکو نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي او که څوک ورسره بد وکړي نو د بدو بدل به په بدو نه ورکوي بلکې عفو به کوي او معافي به کوي دا خوی ځان کې پیدا کول پکار دي زه ځان ته هم دا دعا کوم زه خدای دا خوی ما کې هم پیدا کړي او تاسو دپاره هم خدای پاک داسې ښکلي خوی تاسو له هم درکړي مکې مکرمې د فتح سفر فتح د مکې 10,000 صحابه کرام روان دي او د رمضان میاشت ده یو ډېر دوم دام سره خلک روان دي دوم دام سره او د مکې خلکو ته پته نه لګي او ګمګوسې ولګېده چې پیغمبر علیه السلام را روان دی په مکه حمله کوي یو ابو سفیان دی دغه وخت کې لا مسلمان نه دی کافر دی هغه ابو سفیان چې په احد کې د کافرانو سردارو او مسلمانانو ته څونه تکلیف رسولی دی هغه ابو سفیان چې په غزوه خندق کې غزوه احزاب کې د کافرانو سردارو او مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسولی دی دی وخت کې د مکې سردار دی ابو سفیان ای سره د یو دوه ملګرو بار راووت چې ګورو اندازالو چې دا پروپیګنډه رښتیا ده او که دا غلطه ده داسې چې راتلل نو مخامخ نه اورونه ولیدل اور بلې هغه یو ورته ویل لکه دا خو ډېر لوی اور دی دا خو داسې ده لکه چې د عرفې په ورځ باندې خلک په عرفات کې راجمع شي او د غرمې اور بلې او ځان له ډوډۍ پخوي
دا څه دی بل ورته وایي وایي دا پلانکې قوم دی هغوی تنورونه اچولي دي نه نه هغه قوم لږ دی دا ډېر اور دی دوی د لرې ځای نه لوګي لیدل پوه شو دې کې د حضور پاک یو څو صحابه دي هغوی ګیر چاپېره ګرځي څوکیداران صحابه دي چې اندازه والي چې په پیغمبر مبارک څوک حمله ونه کړي هغوی ولیدل هغوی چې څنګه ولیدل بس هغوی کلک ونیول او ګرفتار یې کړل نو رسول الله مبارک لی را روان کړل بس دې پوه شو چې پیغمبر علیه السلام لی څنګه را روان کړل او په لاره راځي دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح کړل بس او دې صحابو ته وی دي ودروي ما پورې لغون دي او غي اوس غلول پیغمبر علیه السلام وی دا خدای خاطر کې لګي راته ودروي ګوره که حضور پاک لا اور سیدل ما ته پتر ماف کایه لک صبر وکې ما دي توري ته لک صبر وکې او خیر علی پمن نبی حضور پاک له رسول او چې څنګه پیغمبر مبارک له رسول نو حضرت عمر صاحب ورور رسید الله رسوله ما ته لګا عمر کې نه کنه د خود مونږ زړه سورې کړی دی او خود کې اویا شهیدان شوي دي زموږ ملګري حضرت حمزه دی خندق کې څونه تکلیفات د مونږ ته رسولي دي الله رسوله لږ مهرباني وکړه د ما دې تورې لی ماله راکړه یو عمر په قلار حضرت عباس هم ورسره رضی الله عنه دې پټ مسلمان او په مکه کې دغه وخت کې راغلی کریم صلی الله علیه وسلم اوس وګوره چې داسې دشمن سړي له په مخه ورغی داسې دشمن ټول عمر یې د کافرو سرپرستی کړي او د مسلمان سره جنګونه کړي او تعالی په ګوتو درغی نو ته به ورسره څه کوې لیکن د حضور پاک اخلاق او خوی ته وګوره بلکل یې معاف کړه مسلمان شوی نم دی او بیا معاف کو او بیا په پیغمبر علیه السلام حضرت عباس عباسه بویه زو په دغه غونډه یې ودروه چې دا د مسلمانانو لښکر کې ده وویني دلته یې ودروه کې د خولې نه څه د ایمان اسلام خبرې وکړې په ابو سفیان وایي دړه نه راکې اسلام نه وننوتې لا دړه نه مسلمان نو دا د مسلمانانو لښکر دي او لښکر دي نو دې څه وایي عباسه دا څوک ته پلانکې قوم دی او جنډه پلانکې سره ده نو دې خو لا دړه نه د پیغمبر مشري لا نه منلې زه وایي په دویمې څه بله ځي دا څوک دی دا پلانکې قوم جنډه پلانکې سره ده زه خپل کار به کوي بله ځي دا څوک دی دا انصار دی جنډې چا سره ده عبدالله ابن رواحه سره ده لوی لښکرو نو چې عبدالله ابن رواحه څنګه ابو سفیان ولیده نو یو ټس یې وله ورکړ ورته وی الیوم یوم الملحمه ای ابو سفیان نن د جنګ ورځ ده که نه روزه که نه میدان ته نیکبخته موږ در پسې رایلو نن ورځ د جنګ ورځ ده یو دوه درې ټکي نور هم ووایي نو دی ابو سفیان افسوس چې نن خو مړ وي نو څه خبره چې دا پیغور خو ما نه وی اورېدلی دې کې بله قافله روانه وه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قافله وه د هغې مخکې جنډه د سعد ابن عباده په لاس کې وه دا د پیغمبر علیه السلام قافله ده او جنډه د عبدالله ابن رواحه په لاس کې ده خو چې څنګه دا قافله تلله نو ابو سفیان تپوسو کوي دا د حضور پاک ته نو راغی ګیله یې ورته وکړه چې د الله رسوله تا ونرېدل چې ماله سعد پیغور راکړه وی څه درته ووایي وی ما ته یې ده ووایي چې نن الیوم تستحل الکعبه نن به کعبه کې قتل نن به جنګ ورځ د غوښې به د خلکو پرې کوو وی کذبه سعدو ټکې نه دی ویلي وی نن ورځ به خدای کعبې له عزت ورکوي خبره همغه ده چې کعبې له عزت په څه میلاویږي چې کفر ختم شي او شرک پکې ختم شي او بت پرستی پکې ختم شي لیکن پیغمبر صاحب تمره د مینې خبره وکړه او نن به کعبې ته غلاف اچولی کېږي نن د عزت ورځ ده او فورا بیا حضرت عباس وایي وی د الله رسول ابو سفیان له عزت ورکړه بل سړی وي نو څه به یې کړي په توره به یې ټوکړی کړی به و قیمې کړی به و ځکه دشمن دی دې وخت کې لا مسلمان نه دی وی دله عزت ورکړه وی ښه ده د عزت ته چې د کور ته څوک هم ننوتل په امان وی صاحب زما کور خو راکوټی دی زما کور کې خو ټول خلک نه ځایږي ښه چې جومات ته هم کم سړی راغی په امان وی صاحب جومات ته هم راکوټی ټول د مکې خلک پکې نه راځي وی ښه چې کم سړي په خپل کور وردن نه شو ځان پسې دروازه بنده کړه هغه هم په امان وی ځه امن مې ورکړه نو ابو سفیان په منډه لاړ مکې ته
چې مکې ته لاړ نو خلکو ته یې چغې کړې ای خلکه مسلمانان روان دي ماته د له امن غشتې دي یا جومات ته راشئ په امن به یا زما کور ته راشئ په امن به او یا خپلو کورونو ته وردننه شئ ځان پسې دروازې بندې کړي ښځه یې وهنده نوم هم لویه سرداره دا د عتبه لور وه عتبه د مکې په یو زمانه کې یو ډېر مضبوط سردار په بدر کې مردار شوی د هغه لور وه د ښځه وه هغه راووته او چغې کړې وایي تاسو ردي وایي زما دا خاوند لیونی شوی دی د ده خبره منې تورې راوالې وسلې راوالې مسلمانان به زموږ په کلي راځي او موږ به په کورونو کې دننه ځان پسې ورونه بندو روځئ میدان ته او راغی او د دې ابو سفیان نه د خپلې ښځې ګیر ونیوه ږیره ویې ګډې وډې وې عمر وباسه جنګ وکړه بچي وجنو خو مسلمان نه پرېږدو ابو سفیان ورته وی هندې په قلار کښېنه د هغوی طاقت ملک مه وجنه په ارام کښېنه هر څه لیلې خېټې ګیره مې پرېږده نیکبختې ده کور ته کور ته یې دننه کړه رسول الله مبارک چې په مکه راغی څونه موده پس مکې ته راغی یا هغه مکه وه چې پیغمبر علیه السلام مبارک دې ظالمانو په مکه کې نه پرېښود راغی څنګه صحابه په مکه کې لګیا دي خپل ته او د بیت الله نه ګیر چاپېره چې کم 360 بوتانو هغه ټول مات کړل ډوډکې ورسره او بوت له به یې رابنو ابه ماتېده او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نن حق راغی او باطل ختم شو او باطل به همیشه دپاره بېټاویږي ختمېږي به انماس شو ټول او بیا بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام بوتان یې جوړ کړي درو او د جوارې غشي لاس کې وله ورکړو چې دا جواري د دوی سنت دی دا موږ ته دوی ښولې ده پاک صحابه ور دننه کړي دا بوتان ته بار راغورځوئ ام ته بار راوویستل او لاس کې د جوارې غشي او څه فرمایل ای وی دې مکې خلکو ته هم پته ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جواري نه ده کړې بیت الله دننه هم پاک بیت الله باغ هر څه صفا شو ستره شو بت پرستي ختمه شوه نو بیا بیت الله ته حضور پاک ننوتېده بیت الله چابي چا سره وه عثمان ابن طلحه سره هغه سړی و چې کله رسول الله مبارک هجرت کو که نه د عثمان پسې لاړه د شپې پټ ورغه ویل کلي زما د وطن زما د رښتې انسان زه روان یم دا وطن پرېږدم او بل وطن ته ځم او پاند مهرباني وکړه هغه ارمان خو راله پوره کړه ارمان دې وی تا سره د بیت الله چابیان مهرباني وکړه یو ټیم داسې به وګورو چې څوک ني ما ته د بیت الله دروازه کو 2 رکعته مونځ پکې وکړه پته نه لګي چې زه به بیا راشم او که به نه شم او پته نه لګي چې دا بیت الله به بیا ووینم او که به ونه وینم مهرباني وکړه ما نه لګي چابیان یې راوړه چې دا بیت الله راته کوله وکړه چې وردننه شم هغه کور ته لا مبارک ته داسې مخامخ یې وی دا د چابیان اختیار زما دی که در کولاوم او که نه لیکن نه کولاوم ده تا زمونږ خدایانو پسې بد وې نوی دین دې راوویسته زما دشمنې او تا ته زه بیت الله کولاو کوم دقه چابیانې دي خو نه کولاوم درته یقین وکړه حضور پاک ډېر خفه شو او په دې خفګان کې ورته بیا وایي وحی کېږي که نه وی عثمانه وی یو وخت به راشي یو ټیم به راشي دقسې اشاره به درته وکړمه چې راشه او رامنډه به وې او درته ویم راکړه چابیانې او راکې به داسې په اشاره به راځې ښه یو ټیم به راشي نیکبخته اوس دې په خپل کلي کې ځای نشته او دعوې دونه غټې غټې کې چې بیا به په اشاره تاله په اشاره زه راتلم او چابي درکړ وی وخت به راشي را به شي هغه ټیم به راشي ډېر په افسوس ته رسول الله مبارک روان شو او بیا چې د دې مکې نه ځي که نه مکه خو یې خپل د پلار نیکه کلی و مکه خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام کلی و یې خو یې 53 کاله تېر کړي 53 سال د پلار نیکه اوس یې پکې کړي دي حجر اسود بیت الله شریف صفا حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د غار ثور نه موږ 3 شپې پس ووتو په لاره تلو که نه رسول الله موږ ته بار بار کتل او ژړل به هسې به یې شاته وکتل او په ژړا به شو او تر هغې پورې به یې شاته کتل چې تر څو د مکې کوڅې او کلي او کورونه زموږ نه پناه شوي نه ما احبک الیا سم خوښ کلی ما ته ډېر پرې خوښې ما احب البلاد الیا د ټولو ښارونو نه ما ته ډېره زیاته خوښې لا ان قومک
که ستا قوم زه د دې خپل ځان نه نه وې ویستې ما سکنتو نو غیره کې ما به ستا نه علاوه په بل ځای کې ژوند نه وې تېر کړی داسې حضور پاک مبارک په سترګو کې اوښ کې ګرځېدی چې د مکې نه ته اوس بیا مکې له راغې او چې څنګه راغې نو عثمان ته آواز وکړې عثمان ابن طلحه ته اقا عثمان راغې پیغمبر علیه السلام له وی عثمانه یاد دې شي ما تا ته ویلي وو که نه چې اشاره به درته کوم رامنډه به یې وکړه کنجي به راوړې زما په اشاره اوس رالې که رانه دی هغه سر ښکته کړی انا ما چابي غوښتې او ما دې رانه کړه راکړه اوس چابي دې واغېشت بیت الله کوله بیت الله ته ورننوت او بیت الله کې خپل عبادت وکړه او چې څنګه ورننوت او عبادت یې کو د الله د قرآن شریف نه آیت راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې خپل اهل ته خپل امانت واپس افیر وکړو عثمان را عثمانه اته خپل رب حکم وکړو چې تا ته د خپل امانت واپس اما چابي دیواله دا به تا سره او دا به ستا په اولاد کې تر قیامت پورې چلیږي دا نه به دا څوک نه دي دې کې ډېره لویه خبره شوه یو خدای اشاره ورکړه چې ستا نسل او نسب به وي پاتې کېږي به اولاد او نسب به دي تر قیامته پورې وي او دیم پیشنګویي وکړه چې دې سره به د بیت الله چابي وي اوسه پورې هم د هغه سړي په نسب کې هغه چابي را روانه خدای پاک مسلمان کړ هغه عثمان لیکن د حضور پاک خوی ته وګوره که بل انسان وي که نه څو څپېړې به یې ته ایستی تا ته ما یې ماله چابي راکړه تا ما ته هغه وخت انکار وکړو ځه اوس کېدي چې لا وجلې مې لیکن د پیغمبر مبارک خوی ته وګوره ښځې څه وایي ښځې وایي وی چې مونږ دا واورېدل او دروازې بندې کړې او بچي بند کړل نو مونږ وی چې یا خدایه نن کومه ورځ ده نن خو به زمونږ عزت تار تار شوي عزت به هم لوټ شي ځکه دشمن را روان دی او زمونږ په کلي حمله کوي نن زمونږ عزت په لپه و بلکې مونږ وی چې نن به زمونږ د بچو په مخ کې زمونږ عزت بربادېږي نن په وخت کې زمونږ عزت بربادېږي او نن به د خپلو خاوندانو په مخ کې زمونږ عزت تار تار کېږي ځکه دشمن خو چې په کلي ورشي همدغه لوبې کوي وی اس چې مونږ هم نه لیدل نو وی ماشومانو ته مې چې تاسو ورشئ چې دا خبر دروغ ده که دا رښتیا دی نه څه شلک شته نه څه چور شته نه څه چغې شته وی ماشومان هم د کورونو نه بار وویستل چې ماشومان لاړل واپس رالل وی هغه مسلمانان خو راغلي دي وی څه کوي وی هغې خو لګیا د بیت الله نه طواف کوي یو تورې او نیزې یو طرف ته یې غوړي دي څه خشته خوی او ښه مزې مکې والی یو څو کسانو چې هغې د پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخۍ کړې وې فاحدم هغه یې مړه کړل باقي ټول معاف کړل هندا کومه هندا چې په احد کې د هغې د لاسه کومه سختي شوې ده حضرت حمزه رضی الله عنه چې د حضور پاک مبارک تر د سید الشهدا د هغه نه پوزه پرې کړې هغه نه سترګې رېستې وې د هغه نه غوږونه پرې کړي د هغه نه شونډې پرې کړې وې د هغه نه زړه رېستې و په هغې یې چکونه لګولي وو د هغه نه اینه رېستې وه په هغې یې چکونه لګولي وو هغه زړه و اینې خوړل خو تېر یې نه شو واپس یې ورټی کړل او د هغه د دې اندامونو نه امیل جوړ کړی و تار کې اچولی و او هغې په غاړه کې اچولی او ګډېده به خوشحاله وه دا هنده د عتبه لور د شیبر ویرا د ولید خور عمر سخت جرم لیکن ښځې راغونډې شوې وی مونږ ایمان راوړو مونږ مسلمان یو کور کې راغونډې شوې حضور پاک ته اطلاع وکړه وی راشئ زنانه سره بیعت کوي وګورې پیغمبر علیه السلام د لاس بیعت پردو ښځو سره نه دی کړی د ژبې بیعت پې کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو پیغمبر علیه السلام دې ټولو ته وفرمایل وی داسې وکړئ چې یو مشره کې چې هغه ما سره کمې خبرې وکړي هغه د ټولو دپاره نو دا هنده مشره وه د ابو سفیان ښځه وه د سردار ښځه وه نو دې ځان په بورقه کې په پړونو کې هسې نه ما ونه پېژنې که ما وپېژنې دا خو هنده ده ځکه د کلي ښځې به پېژندلې د مخ پردې په هغه زمانه کې چا نه کولې نو زما توبه نه قبلېږي نه به ما معاف کړي ځکه چې ما ډېر زیاتې کړې دی د حضور پاک تر سره نو ځان یې پټ کړی و په څادر په پړونې کې چې ځکه په تېر کې چې ته وبخلی شم معاف شم مشره کړه دا هنده نو حضور پاک ورته وي مشره مو دا ده وي او وی دې باندې زه یو شو شرطونه لګوم دا به ستاسو له ټولو دپاره وی ښه مبارک هندې ته وی لومبی شرط خدای تعالی شریک به نه ګورئ څه وایي اخو سرداره ده د مکې د سردار لور ده او په سردار واده ده
دوی بادشاه ده وی دا شرط دی مونږ ته منظور دی وی مونږ د دې بوتانو ډېر عبادتونه وکړل مونږ له سره کړل دا منظور دی بیا ورته څه وایي وی زنا به نه کوئ په ښځو دا شرط دی او ته وی داسې کار دی چې دا شرطونه به مونږ مه لګوه ښه دا چې تا ته مخامخ ناست دي ټولې تربورانې دي ټولې ستا د قوم ښځې دي شریف قوم لوڼه ښځې دي او د شریف قوم لوڼه خویندې ښځې دي ناکارۍ نه کوي رسول الله مبارک خیاله څنګه ښځه ده ام بیعت کوي مسلمانېږي عمره جوابونه هم راکوي بیا ورته څه وایي وی بچي به نه وژنئ ښځو به دا ماشومان ښه او ورته څه وایي وی مونږ بچي نه وژنو ښه وی مونږ ماشومان لوی کړل او تا راله په جنګونو کې مړه کړل خدای تعالی څنګه ښځه پر جواب راکوي بیا ورته څه وایي وی غلا به نه کوئ ښځې د خاوند نه کله شی پټی کړ غلا به نه کوي دې خو ځان پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وی د الله رسوله وی زما خاوند دی ابو سفیان لږ بخیل غوندې دی نو که زه د هغه نه څه شی پټومه او د هغه په بچو یې لګومه نو دا به هم غلا کې راځي بس رسول الله مبارک پوه شو چې وی زما خاوند ابو سفیان نو پوه شو چې دا خو هنده ده انت هند بنت عتبه وی ته هنده یې څه د عتبه لور بس دا پله پیدا شو اوهو دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم ووت الله رسوله زه هند ما ځان پټ کړی دی چې که په دې ډله کې وبخلی شم او معاف شم ما ډېر ظلم کړی ما ډېر زیاتې کړی خلک دشمن وجوي خو داسې نه کوي لکه دا ما چې دشمن سره څه کړي ستا ترو حمزه زما پلار یې وجلی په بدر کې به ټیک شو ما ته بدل واغېشت سړی مې ورته ولمسو بدل مې واغېشته لیکن داسې نه وه په کار چې دا ما څه کړي دي ما ستا د تر په میدان کې ټک ټوک کړی دی قطرې قطرې کړی مې ما ډېر زیاتې کړي ما ظلم کړی زه هند چې دا کم شرطونه مې ولګول دا منې دی ټول د سیل مې معاف یې الاسلام یهدم ما کان قبله بس چې سړی کافر مسلمان شو چې مخکې څه ګناه وه ټوله ختم دې ته خوی وایي د فاتح راغلی د رسول الله مبارک په مکه باندې او دشمن یې په لاس کې دی پکار دا دی چې خپل وس یې پې کړی وی لیکن پیغمبر علیه السلام معاف کړي اسم رحم پر رسول الله مبارک ډېر زیات خوی د حضور پاک ډېر زیات مزېدار خشته ښکلې خوی وله خدای پاک ورکړي او په دې سفر کې چې په لاره راځي د رسول الله مبارک یو دوه رشته داران دي یو د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه د ام سلمې رور دی او بل یې د تره زوی دی د هغه نوم ابو سفیان دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب د تره پیغمبر علیه السلام له خوشخبري چا راوړه چې د الله رسول هغه د تره زوی دی او د ترور زوی دی را روان دي مسلمانېږي خلکو دا مطلب و چې دا اطلاع ورکو پیغمبر مبارک به خوشحاله شي ځکه چې د دې دواړو دپاره رسول الله مبارک ډېرې دعاګانې کړي دي لاس به یې پورته کړ یا خدایه یو مې د تره زوی دی بل مې د ترور زوی دی یا الله دا خو مسلمانان د ماشوموالي د لوبو ملګري دا د ماشوموالي د لوبو ملګري خلکو ته ډېر ګران دي دا د خلکو ډېر خوښ الله دا زما د ماشوموالي د لوبو ملګري خدای دا خدای چې دا دوزخ ته ځي خدای دوزخ ته یې مه بوځي مسلمانې به یې کولې نو چې کله دوی راتلل او مسلمانېدل نو صحابو په منډه رالل او حضور پاک له زیرې ورکول وی د الله رسول مبارک شه هغه تر زوی دی مسلمانېږي او د ترور زوی دی را روان دی خو چې دی واورېدل وی دا مال رانه ولی ګورې دوی چې رانه شي د دې توبه نه قبلېږي د دې مسلماني نه قبلېږي صحابه حیران شو چې خدای داسې چل وی هغه د تا چې دعاګاه بس وی ما دعاګانې هم کړي دي هر څه مې هم کړي دي خو بس دا به مال نه راځي د دې توبه نه قبلېږي مقصد خدا دی چې توبه قبوله نه شي خدا به مري وجلې کېږي سفارشونه شروع شي یو راځي سفارش کوي نه قبلېږي ام سلمه رضی الله تعالی عنها راغله د حضور پاک بیبي پیغمبر علیه السلام ته کېناست د الله رسوله په پردو رحم کې په خپلو نه کې پردي دې معاف کړل او دې نه معاف کې د نویو صحابو قاتلان تو بخل او دې نه بخې دا خو هغه دي چې تا ونه دعاګانې کړي دي نو په دوی ته رحم نه کې حضور پاک ورته وفرمایل ام سلمې بالکل به مې معاف کړی و خو دوی زما د خدای بېعزتي کړې ده زما چې کړی و ما به معاف کړي و دوی د الله بېعزتي کړې ده او څه دي وی دا یو تا ته معلوم دی شاعر د شاعر
او زما د قرآن او د جبریل هغه سپکې په شعرونو کې ویلي دي چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک لګیا دی هغه اشعار وایي. نو که زما د ذات وی نو بیا ده زما د پیغمبر ټوکې کړي. پیغمبري خو د خدای نعمت ته مالی را کړي، د خدای امانت. جبریل پسې بد ویلي، اسلام پسې بد ویلي دي، دا معاف کړم. او دې بل ته مې وې، دې بل ته چې ایمان راوړه مسلمان شه د خدای پیغمبر یم او تا ته خو پته ده زما دوست دی، د ماشوموالي دوست دی چې زه رښتونی یم، زه دروغجن نه یم. نو ته ایمان راوړه مسلمان شوه. وی ده ما ته څه وی؟ وی ده ما ته وی چې که ستا خدای د اسمان نه یو خط را روان کړي او زما په نوم خط راولیږي، زما په نوم، او په هغې کې لیکلي چې دا پیغمبر ومنه، ایمان پرې راوړه، بیا دې هم نه منه. دونه هتک او بېعزتي کړې ده، ای د پاسه یې معاف کړم، نه معاف کړي چې ماله رانشي. چا ووی وی خبره خطرناکه ده، مه راځئ. هغوی څه وی؟ هغې وی موږ د یارې نه اسلام نه راوړو، بس موږ اسلام دړنه منلی دی او دړنه منلی چې دا د الله رښتونی پیغمبر. موږ ورځو که موږ وجنې مړه دې کې موږ واپس کفر له نه ځو. نو حضرت ام سلمې ورته وی، ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها، درته ویمه وی پیغمبر علیه السلام ډېر لسوان دی، ډېر رحم، ډېر ښکلي خوی خدای ورکړی. تاسو ورشئ او دې مخې ته ورته کښېنئ، او که مخې د نه واړو نو دې بل طرف ته وله راشئ، او که بیا مخ واړو بیا ورته دې بل طرف ته کښېنئ. او یو آیت ته تخیم دا هغه آیت ته چې کله د یعقوب علیه السلام او د هغه د ورونو یو بل سره ملاقات وشو، د یوسف علیه السلام. بس دغه وخت کې یوسف علیه السلام ورونو سره ظلم کړی، ورونو خو سره ظلم کړی او کوی ته یې غورځولی او دې برداشت کاو نه. نو چې یعقوب علیه السلام بچي مخامخ شو د یوسف علیه السلام رونه، نو یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین. ای یوسف موږ دې قسم چې تا له خدای په موږ فضیلت را کړی، ته په موږ باندې موږ غلطي کړې. بس یوسف علیه السلام رونو خپل ورور ته داسې ویلي، یوسف علیه تاسو هم دغسې ووایئ. نو چې هغه یوسف علیه السلام ته خپل ورونو ووایي، نو یوسف علیه السلام ورته ویل لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. هېڅ ملامتیا د باندې نشته، زما وروڼه یې زه خدای یم. بیکې راغلل پیغمبر علیه السلام ته هغې ته مخ واړو، دې طرف دې خوا راتاو شو، داسې ته مخ واړو، بیا دې خوا راغلل، بیا دې خوا راغلل، حضور پاک دې بل طرف ته مخ واړو، دوی دې بل طرف ته راغلل. آیت یې ورته ووایي تالله زمونږ د قسم په خدای وي لقد آثر پیغمبره تا له خدای په موږ ډېر غوره والی را کړې. ارې موږ امتیان وین كنا لخاطئین، موږ ډېره غلطي کړې. هغه دې څنګه ووایي؟ نو حضور پاک حق الفاظ ووایي کوم چې یوسف علیه السلام ویلي یغفر الله لکم، خدای مو بخښه، زه الله معاف کړی، لا تثریب علیکم اليوم، هېڅ ملامتیا در باندې نشته دی، الله مو بخښه، الله بخونکي مهربان. داسې خوی خدای ورکړی. حضور سبا به یو سړی غلطي وکړي نو بل نه به ورشي، ابه نور هم اوچت شي، ابه اسمان ته ورسېږي، نه بخم نه معاف کوم. او بعضې خلک څه وایي؟ هلکه زه د علما په علما نه چې پیغمبر په جرګه راوستې بیا دې نه داسې ظالمان نشته. یو قرآن نه چې سل قرآنونه راله راوړي بیا دې نه معاف کوم. قسم دې داسې خلک هم شته، داسې هم شته. هم طرف ته لاړه ته څه شی یې مړه چې تا له خلک درشي، شکر نو باسي چې تا له کور ته څوک درغی، شکر نو باسي چې تا له څوک درغی او تا نه معافي غواړي. معافي خلک د الله نه غواړي. تا کې رحم نشته په مسلمان باندې. یو خو ټیک د غلطي به یې کړې، روانې به یې کړې، خو چې تا له کور د درځي خو خپله غلطي مني که نه، روانې خپل مني، خپله غلطي مني. نو تا له پکار دا چې بلکل غلطي دې کړې ده، خو یاره چې ما له کور نه رالې زه ما له طرف نه معافي. لیکن زمونږ خلکو کې دا شی نشته. ان په خدای او که دا ما ته مخکې ورځو کې هم چا ووایي، وی یو سړي چاته ووایي چې قرآن شریف دله راوړمه، وایي چې سل قرآن راوړي چې وایي به نه منم. ما ته دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی، ته د اسلام خبرې کوې، د قرآن بېعزتي وکړه کافر دی، ختم ته طلاقه ده. خو ډېرو خلکو ویلي دي چې عالم دله په جرګه راولم، وایي چې پیغمبر هم راولې نه منم. دا د پیغمبر بېعزتي کې مړه ته څه شي بوتله، ته پیغمبر ته رسې، ستا د خاندان او قوم یو ځای که قسم په خدای پیغمبر خو ډېر لوی دی چې پیغمبر په کوم خر د پاسه سورلي کړې ده، قسم په خدای که د هغې خر د خپلې دوړې ته هم تو رسېږي. کبر ولې کې لویي مه کوه، په کبر الله خفه کېږي. شکر وباسه چې تا له یو سړی کور له راغی، تا ته ما معاف کړه،
د خدای در له چې سړی راشي نو الله معاف کوي ته د خدای نه لوی سړی لوی ته ته لوی ذات یې دا به نه کوې بیان چې څوک هم اوري او څوک هم دا بیان اوري نو زه وایم چې زه هم پې عمل وکړم او تاسو هم پې عمل خوی به استعمالوي انشاءالله ښه اخلاق به استعمال کور کې د ملګرو سره دشمن سره به هم ښه خوی استعمالوي او چې دله یو سړی راغی او ما معاف کا زه به ما بخلي رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري او پکې دا دی چې کم انسان څوک معاف کی او خپله عاجزي وکړي او ځان عاجزه کړي دله به خدای عزت ورکوي ذع لله رفاق د خدای دپاره عاجزي وکړي الله به دې معاف کوي هلک په دنیا کې شته توبه به وباسي هم په خدای پرون ما ته چا ټیلیفون وکړ پرون و کابل ورځو قسم مې وخوړه په ممبر پې مې چې خطا نه شم یو سړي ته مې وویل چې لمونځ ته کنده چې دغه لمونځ دغه داسې بل سړي ته مې وویل چې د خدای نیکبخته راځه ذکر لزو ذکر لا پلانکي ځای کې ذکر کېږي ذکر لزو وایي ستا په هغه ذکر کې مې هم داسې داسې کړ وایي دا مسلمان دی که کافر مې مرتد کافر کم طرف ته خلک لاړل دا شکر دی چې خدای کاڼي در باندې نه ولي دا شکر دی چې خدای غضب او قهر در باندې نه راولي وایي ګیس نشته شکر وباسئ چې خدای در باندې د ځمکې دا اوبه نه وچوي موږ په کم طرف روان یو موږ څونه باغیان یو د خدای نه دا ولې موټر شوی دی دا ولې 10 روپۍ شوی دی دا ولې د بینک پیسه شوې ده دا ولې کور پوخ دی دا ولې 2-3 نوکران دي دومره د نشان خطا دی چې ته نن خدای نه پیژنې د خدای رسول نه پیژنې قرآن نه پیژنې مولیان خو وروستو خبره چې مړه مولا داسې مولا داسې دغه ګیلې زموږ نشته خلک وایي مولا پسې خلک خبرې کوي مې پرېږده دغه خبرې وروستو پاتې شوې اوس خلک خدای ته سپک ګوري مولا پکې سوچي کومه دنیا ته پاتې شو کومه دنیا ته د دجال زمانه را روانه ګیرو پورې نخرې علماو پسې نخرې جوماتونو پسې نخرې مدرسو پسې نخرې طالبانو پسې نخرې ذکر پسې نخرې ذکر پسې ذکر قسم په خدای جومات کې ناست مې یو سړی دا بله په ټیلیفون وایي په دې ذکر کې مې داسې داسې کړي د خدای نوم دی ذکر د خدای ظالمه دا کم کفر دی وکړه کفر هم کفر وي دا کم کفر دی وکړه لږې سوچ وکړه کوم ځای ته لاړئ ته د خدای نه لوی تا به خدای نه رانیسي مرې به نه خبر لبا نزی سبا رکی دا سر بیا رسول اللہ مبارک فرمایوی او سالی دا خلین یو ٹکی و باسی او دے لا یلقی لها بالن دا تی خبر او که دے ولارو توجه نور که پوٹے و تگوری او دون خطرناکی چی پا دوزخ که با اویا کال پا دی پوٹے نے خبر دی غوٹے خوری او دوزخ نا دل تبام دا سر گوری ریدی با دینا او مقدر لرکی یا لګیای جیوس یاره جیوس څوکما یاره جی بس هغه په غم اخته مال تکې زوی دی هلته ښځه ده هلته کور دی هلته پیسه ګټم برکت نشته هلته مقدمه ده هلته اسپتال دی هلته زوی ناجوړه دا خدای ظلم په چا نه کوي دا تا مخکې مستی کړي دي اوس خدای رانیولي کړي دي مستی دي هر څه کوې وروڼو خو الله ته سر به سجود مستی به نه کوو کبر به نه کو لوی به نه کو خنداګانې به تو پورې نه کو شریعت پورې مولا پورې طالب پورې جماعت پورې ګیرې پورې پټکي پورې تبلیغ پورې تسبو پورې تسبو کې مره وی سپیا کې پتار کې چولی سپیا کې هلکه په دې خو د خدای نوم اخیستلی کې سپیا کې ویلی کم کم وجاړو مونځ پورې نخرې بس خدای دې په موږ کې د رسول الله مبارک اخلاق پیدا کړي زه یریږم زه یم خدای خاتمه بالایمان کې پروردګار دا ټول د موبایلونو دا غم شروع دی په دې موبایلو کې بعضې خلک لګیا دی او نخرې کوي ټوکې ټقالې کوي پیسې پې ګټي چې خلک زموږ دا شی ډېر وګوري هغې د وجې نه خلک ډاډه شو خلک روان شو او د پیسو د لاسه خلک برباد شو تباه شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احب العرب لثلاث عرب سره درې وجونه مې اوکې یو دا لأني عربي دا زما قوم دی زمزه عربي دویم عرب دی مینه ورسره اوکې عربیت د هغې پهچان دی ګورئ عربیت د هغې پهچان دی دی باندې هغوی پېژندلی کېږي چې د پیغمبر قوم دی نور فضیلت په عربیم نه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا فضل لعربی علی عجمی
ولا لابيض على اسود الا بالتقوا دا بنوي چې دی عربي دنو په ما غوره د خدای پنيس دا بنوي چې دا سپین دی او دا تور دی را سپین خدای ته ډیر نږدې دی که فضیلت نه په تقوا په پرهیزګار دی یو سړی به عجمی وي او بل به عربي وي د عجمی به خدای ته ډیر نږدې وي د هغه په نسبت یو سړی به توري بل به سپینې هغه تور به ډېر عبادت کوي د الله په نسبت باندې د سپین نه به خدای ته ډېر نږدې وي نو پهچان د عربو دی د پیغمبر د برکته دی نو هغه پهچان له خدای پاک څونه فضیلت ورکړه او بیا څه وایي وکلام الله عربي د خدای قرآن په عربي ژبه کې دی عربي دی او لسان اهل الجنة عربي د جنتیانو ژبه عربي ده نو عربي ژبه د پیغمبر ژبه ده نو دې پورې خندا به هم نه کوي ډېر خلک نن سبا د عربي الفاظو پورې خنداګانې کوي چې ډرامو کې شي او په دغه کې شي په خلکو د خندولو دپاره نو عربي وایي هلکه عربي خو ښکلې ژبه ده د قرآن ژبه ده که خلک خندی په انګریزۍ خلکو خنده وه ډو ډو ډیو ډو پکې راځي دا څه ژبه ده د سړیتوب ژبه ده خو د انګریز ژبه د انګریز ستا خوښ دی نو ژبه هم ستا خوښه ده یعنې ټول دی ډز او ډوز دی ټول ډو ډو دی او ډز دی او ډوز دی او ټر دی ټول اخره کې ټر ټر راځي مسټر او خیال دی راغی پلان کې ټر او پلان کې ټر او پلان کې ټر ټر سی اکثرو ژبو کې اکثر په انګریزۍ کې اخره کې ټر 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 راځي نو چې خاندې خو په ټر ټر پورې خانده که ټول اخره کې وګوره ټر او ټول اخره کې وډ ډو یو ډو او ډو 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 پکې راځي ډو او ډو څه شی دی او ډز 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 پکې اخره کې راځي دا څه ژبه ده چې خاندې نو انګریزۍ پورې کمبخته او خانده نو په عربۍ پورې خاندې زما ژبه د پښتو چې زما ژبې پورې څوک خاندې رښتیا ووایه دا زما سپکوالی دی که نه دی چې زما مخکې د ناستې ما پښتو پورې څوک خاندي پښتو زما ژبه ده پښتو زما غیرت دی ژبه د غیرت نښه ده نو چې زما ژبې پورې زما مخکې څوک خاندي ما له به غوسه راځي که نه هلکه دا زما د پېژنګلو نشان دی ټولې زما ژبې پورې خاندي دا خو ته ما پورې خندا کې نو چې ته عربۍ پورې خندا کې او عربي په الفاظ وې او هغې کې عین راشي او هغه په ژبه کې وردننه کې یا حی پکې راشي مړه دا خو د قرآن الفاظ دي خدای ظالم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان او رحیم کې حی لفظ راغلی رسول الله مبارک برود نو عین بوي اللهم صل علی محمد دو په عین او په حی پورې خندا کې زه ډېر افسوس کوم په دې خبر چې ځان ته وایم مسلمان او د پیغمبر ژبې پورې خانده او الله وی د دې ژبې عزت وکړه د دې ژبې قدر وکړه سړی به هر څنګه خورې د ژبې قدر وکړه نو وروڼو دا درته ووایم په دې ځان پوه کې چې زمونږ آیډیل او زمونږ نقش او زمونږ لباس او زمون هاو نه هر څه چې دي دا به د چا مطابق وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقشه به ځان له خوښوي چې د پیغمبر نقشه ده او هغه بیا څنګه نقشه ده د هغه نقشه کې ګرانوالي نشته نورو نقشو کې خو ډېرې ګرانوالي دي او د پیغمبر نقشه ساده و ساده نقش قسم په خدای څومره لوی سړی و حضور پاک لیکن پکور کې دن حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی د مستد احمد حدیث ته پکور کې دن پیغمبر مبارک جارو والده زه صفا کړی دي نه بیبیانې دي ورسره پکور کې دن رسول الله مبارک ځان له سپلې په خپل ګڼلې ده پکور کې دن پیغمبر مبارک د بیبیانو سره په خپل کار کړی ده پکور کې دن پیغمبر مبارک بورقه په خپل ګڼلې ده او پکور کې دن رسول الله مبارک چيله په خپل لشلې ده ګټه چیلې به په خپله لشله داسې خوي ته به فخر نن سورلیو کې خدای شته که پې وکړي فخر د پاسه چې سورلي کې شل کسره ته نه ګورې پلان کې ته ګوره فخر سور دی او خلک چې خلکو پورې خنداګانې کوي فخر به دې سور کړمه قسم په خدای د دواړو جهانو سردار هغه شخصیت چې د هغه شخصیت سړی والي درود شریف به پې وی هغه شخصیت چې الله پې درود وی او فرشتې ورباندې درود وی په خدای قسم فخر د پاسه سورلي کړی ده مدینه منورې ته چې لاړ نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس ته نو سورلي په خر باندې کړی ده دا نه چې د پیغمبر اوښه نه وه اوښه ولاړه ده قصوه اوښه وه سره ده په دغه وخت کې لیکن پیغمبر مبارک اسونه هم شته صحابو سره دا نه چې ګنې نو بل چا به اس راوستی ورته او هغه کور هم دومره لرې نو لیکن پیغمبر مبارک ښایي خلکو ته چې عاجزي ده ګورې هغه پیغمبر چې د دنیا د بادشاهانو بادشاه دی
هغه پیغمبر چې د دنیا دا ټوله دنیا خپو کې لاندې پرته ده، دا فارس او شام او روم د پیغمبر په د خپو کې پراته دي. هغه پیغمبر چې خدای هغه له څونه لوی عزت ورکړی دی، دا قسم په خدای که د یو متعلق هم شته. او قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، زم پې درود ویم زما فرشتې پې درود وایي. او اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. زم درود پہ ویم یعنی خپل رحمت پیر وخرا لیگم، زما فرشتیم پہ درود وی. ما تا سوال کئی چی دی پیغمبر لبرکتونا ورکا، او تاسم در رحمت دعاگانو کر دی پیغمبر دا پارا. نو اللہ ما تا ولی وی هغه په خپله چې رالیږي زمونږ د سوال څه فایده شوه، دا موږ ته فایده راکوي. دا موږ ته وایو چې ته په دې خوشحاله شي، په دې پیغمبر باندې ووایه چې ته پې خوشحاله شي. ګنې زه چاته یم چې ما نه سوال وکړه نو څه لپاره ورته یم، خو څه شی به ورکړم که دومره لوی شخصیت بیا هم سورلي په خر باندې کوي، په لاره باندې روان دی او صحابه ناست دي او منافقین هم ناست دي. او دغه وخت چې عبدالله ابن ابی له په خولې باندې ایمان نو ویلی، هغه منافق شوی نو، کافر. نبی علیہ السلام مبارک سلام واچو او کوز شو د خر نه او هغوی ته یې د ایمان دعوت ورکړو. هغه ظالم هغه وخت کې څه چل وکړو، د پیغمبر مبارک نفرت وکړو. لا ولې خو پوزه پټه کړه او لا تغبروا علینا، په موږ دوړې مه راوچته وی. د حضور پاک چې په کوم خر سورلي کوله د هغې د خپله دوړه اوچته شوه، پوزه یې پټه کړه او داسې کبر یې وکړه. لا تغبروا علینا، په موږ دوړې مه راوچته وی. سپېره د پیغمبر د اس د خر هغې ته زه مبارک ویم چې پیغمبر پې سورلي کړې ده. ماشاءالله کم براق باندې چې حضور پاک سوریږي، براق باندې، براق خو د خر او د اس په منځ کې یو حیوان دی که د اس نه راکوټې دی او د قچر نه لږ معمولي غوندې اوچت دی، او د خر او د اس جنس دی که نه. هغه براقه چې کله پې حضور پاک سوریږي او معراج ته ځي، جو سیوطي لیکلي دي په خصائص کبرا کې، نو هغه اس ټوپونه جوړ کړل، هغه براق ټوپونه جوړ کړل. نو حضرت جبریل علیه السلام والا هغه براق له په دې وجود کې داسې په دې ګوته یو ټونګه ورکړه، ابي محمد تفعل هکذا صلی الله علیه وسلم. ته د پیغمبر سره دا نخرې کې، والله ما رکبک احد خیرا منه، قسم دې کړه دنه بهترین انسان پتا سورلي کړي. د پیغمبر سره دا چل کې شکر نو باسي. نو براق و سره په خولې خبرې وکړو، معجزه د پیغمبر ده. وی دا مې دې لوکه چې زما یو درخواست دا پیغمبر قبول کړي. وی څه درخواست دی؟ وی چې په جنت کې ما خپله سورلي وګرځئ. دې لپاره مې دا نخرې وکړلې. وی ښه په جنت کې به ته زما سورلي یې. یعنې دا د پیغمبر نقش ته وګوره، شان ته وګوره. دې زمانه کې چې بادشاه یو ملک ته ځي او کوزېږي په سور ریډ کارپېټ باندې ځي، سور کارپېټ ورته په خوله راواچوي چې د بوټ کې دی، خپې نه د خاورو کېږي. او چې کوم فرش پروت دی په هغې هم خاوره نشته، د بادشاه محل دی، نه په هغه فرش خاوره شته او نه د بوټ ته خاورې کېږي او نه خپله خاورې کېږي. لیکن بیا هم ورته سور کارپېټ اچوي چې په دې د پاسه دې لاړ شي، دا د دې عزت دی، عزت ماشاءالله. لیکن د پیغمبر عزت په عاجزۍ کې دی. پیغمبر وایي زما عزت په کبر کې نه دی، په لویه کې نه دی، زما عزت په څه کې دی؟ په عاجزۍ کې دی. هغه خر باندې سور و چې دوړې ورغلې، نو عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه. حضور پاک ورته قرآن واورو. څه وایي ورته؟ وایي ښه شی دی، خو که رښتونې وي اله، که رښتونې وي دی دویم قبر وکړه. او وایي ځه کور کښېنه، چې څوک تاله کور له درشي نو هغه ته قصې پسې کوه، فقصص علیه. او موږ له تکلیف مه راکوه چې زموږ په مجلس کې موږ ته قرآن اورئ، موږ له کاره وباسئ. اوهو دونه کبر. نو مسلمانان اوچت شوي د الله رسوله وایه، کافران اوچت شو مه وایه. پیغمبر مبارک غلی کړل او لاړ سعد ابن عباده له، هغه ته وی دی د هغه د قوم سړی وی. او بیا پیغمبر یې څونه عزت کې دی او نه وي چې عبدالله ابن ابی ته خبره کړې ده. وی الم تسمع ما قال ابو حباب، ابو حباب دی کونیه وه، هغه چې څه وی تا ونرېدل کنه، ما ته خو یې داسې سپک نظر وکړو او دا خبرې وکړې. هغه وله تسلي ورکړه د الله رسوله مه خفه کېږه، ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو ده ته په سر د مشرۍ پټکې په سر و،
دې مشر کو خلکو خو ترالی د مشري ختمه شو نو ځکه دا نخرې کوي. اوس هم دا خلک چې مولیانو پورې بعد خلک ټوکې کوي په دې یېرېږي چې د ملا مشري باندې رانشي، ملا را باندې مشر نشي، نو ځکه دا نخرې کوي. دا د عبدالله ابن ابی منافق نښه وه، اخره پورې منافق پاتې شو، د دنیا نه کافر لاړ او اخر وخت جنازه به محمد مصطفی کړې ده صلی الله علیه وسلم. داسې خوی دغه عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ کېده نو راغی رسول الله مبارک پسې زوی راولېږه، زوی سوچه مسلمان وی لاړ شه او په ما د حضور پاک جنازه وکړي او دا ورته ووایه چې ما له خپل کمیس راکړي چې ځای واچو. یعنې دې کافرو په پیغمبر دونه اعتماد دی، دونه په اعتماد دی چې جنازه په خپله کوي، دونه په اعتماد دی چې ما له خپل کمیس راکړي، خو د اړه نه دی منلی، د خولې نه مني خو د اړه نه دی منلی. د پیغمبر مشري نه وه خوښه. د مدینې مشر قزوم دی ولې راغی او دی په ما مشر شو؟ لکه نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په مونږ مشران کېږي؟ کله ذهن ویم داسې قوم دی، داسې خلک، داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري، هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري. او ملا کو اوټونو ته ودرېد، یا ملا که مشر شو، قاضي شو، یا بل شی شو، یا بل شی شو، نو دا خلکو بدې شي چې دا ولې پیره مونځو پسې دلته نه کې، دلته یې مشر خوښ دی چې تا جنت ته رسوي. قرآن ته زده کوې دلته یې مشر خوښ دی، دین ته زده کوې دلته یې مشر خوښ دی. چې پلار دې مړ شي جنازه وکړه دلته یې منې، شاته پسې ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي ته الله اکبر نه وي. پیغمبر په مصلی دی خوښ دی، الله اکبر. او د کټ سنت نم پرېږدي، مشري یې هلته نه مني. دا د منافقینو نه کېږي مخ، دا بلکل د منافقینو نښه وه. او پیغمبر مبارک څه شان و؟ د پیغمبر د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړئ اخلاق ښه استعمال کړئ، خراب اخلاق مه استعمالوئ. که څوک کنځل کوي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کړئ، د بدو جواب په بدو مه ورکوئ، ښه خوی استعمال کړئ، د پیغمبر نقشې ته وګورئ. اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها، چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي قرآن وایي، او مه ورکوئ. ښه اخلاق داسې نه دي، دې ته خشته اخلاق وایي. چې ورغې جنازې ته ورمخکې شو او خپل کمیس یې راواغېسته ولی ورکوي ښه دا ورته واچوه. او جنازې ته چې مخکې شو صفونه ودرېدل، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د حضور پاک مخې ته ودرېد. مړه بهادر دې ته وایي. یعنې د چا پلار چې مړي که نه که هر څنګه خو بچي پې خفی، د چا پلار چې مړي که نه ته د هغې مخکې دا نه شي ویلی چې ستاسو د پلار خراب سړی، ته خو ووایه تا به د خدای نه ټکې نیستې او هغه به بجه کړې. د ما پلار دی ته د ما پلار پسې خبرې کوې، که مړ دی ستا څه کار دی چې ته خبرې کوې. لیکن ټول قوم یې ولاړ دی، لږ هم نه په زرګونه خلک په صفونو کې ولاړ دی، بچي هم ولاړ دي. او عمر راغی نیغ د کټ او د حضور پاک په دا میانځ کې ودرېده، د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده او اتصلي علی هذا المنافق، په دې منافق جنازه کې ته ویلی شي چې ستا پلار منافق ته جنازه کې ویلی شي چاته؟ یو بدماش مړ چې ته ویلی شي چې دې قاتل باندې جنازه کې ته ووایې ده. لیکن حضرت عمر فاروق مخامخ ودرېد، اتصلي علی هذا المنافق، په دې منافق جنازه کې القائل یوم کذا کذا و کذا، فلان کېر ودرېد، دا نو ویلې دی نو ویلې، د هغه ټول د منافقته خبرې ورته مخکې کولې. ستا بیبي عایشې صدیقې باندې الزام نه لګول. او رسول الله مبارک څه کوي؟ خوی دې ته وایي یتبسم، مسکې کېده، مسکې او ورته وایي اخر عني یا عمر، اخوا شه زما نه رسته شو. روی دې ته وایي د چا په بیبي څوک الزام ولګي قسم په خدای لالې پې توکي، او په هغې بیبي الزام لګول چې د عرف نه د هغې څپۍ راغلی. الله قرآن شریف کې اعلان کړی دی اولئک مبرؤون مما یقولون، دا پاک دی پاک. او قرآن شریف کې الله اعلان کوي الطیبات للطیبین، پیغمبر ته پاکیزه او خوشبودار، خوشبودار پاکیزه خوشبویه بیبي دی، پاکیزه ده او خوشبویه ده. طیبه لفظ استعمال شوی، طاهرم نه، طالبان پې پوهېږي. الطاهرات للطاهرین نه دی، الطیبات للطیبین. قرآن کې الله اعلان کوي. هغه بیبي چې صدیقه ده، ابنة الصدیق به ورته پیغمبر وی،
یا ابنت الصدیق، اے د صدیق لورې، اے د رښتوني انسان لورې. هغه بیبي چې بیبیانې کله راغونډې شوې او رسول الله مبارک ته وایي چې ته دې صحابو ته ووایه چې تا له هدیه راوړي ډالۍ، نو ته عایشې کور کې تا له راوړي چې نورو بیبیانو کور کې هم چې دله راوړي که نه. خلکو به ډالۍ په هغه وخت راوړي چې حضور پاک به عایشې سره. مطلب دا چې د زړه نه زیاته مینه هغه سره ده. نور به پیغمبر انصاف ډېر کو، دا به وي، دا به فرمایل یو شپه د یو بیبي سره، یو شپه د یو بیبي سره، او فرمایل به دا اللهم هذا قسمی فيما املکو، خدای زما چې کوم اختیار دی هغه خو دغسې کوم چې انصاف کوم هرې بیبي سره. فلا تلمني فيما تملك ولا املکو، زما په زړه کې چې د کومې بیبي سره زیاته مینه ده خو د زړه نه ده، زما وس نه دی په هغې خدای ما مه نیسه، زیاته مینه هغې سره، خو انصاف به کو. نو خلکو به هدایا راوړل ډالۍ تحفې په هغه ورځ چې حضور پاک به عایشې صدیقې سره. نورې بیبیانې راغونډې شوې او پیغمبر مبارک ته و چې دې خلکو ته اعلان وکړه چې داسې مه کوئ، هرې بیبي سره چې م راوړی. حضور پاک غږ ونه کړه، بیا یې وویې، غږ یې ونه کړه، بیا یې وویې، غږ یې ونه کړه، چې بیا یې وویې وی لا توزیني فی عایشه، ما ته د عایشې په حق کې ضرر مه رسوئ. کو ته نه دی ویلې چې د دې سره یم راوړی او چې بلې سره یم مه راوړی، دا خو خلک په خپله راوړي، ما ته ضرر مه رسوئ. وی قسم په خدای چې بلې بیبي سره زه په بستر کې پروت یم نو جبریل وحی نه راوړي، او عایشې سره چې زه په بستر کې پروت یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. د دې سپېره په هغه بیبي الزام لګولی دی او دې سپېره د پیغمبر نه دردولی دی. قسم په خدای یو موقع کې پیغمبر مبارک د ذلیله ویلې دی عیاذا بالله. سپېره په حق کې صورت منافقین کې الله په قرآن کې سختې خبرې کړې دي، لیکن بیا رسول الله مبارک اخلاق ته وګوره بیا هم جنازه کوي، بیا هم جنازه. یو سړی ما سره ډېر روان، هسې بیس روان، هسې بیس، او چې کله به ما له مخې ته راغی نو رانه به یې مخ واړه او په شیشه به یې راپسې خبرې هم کولې، خبرې به ما ته راورسېدې، بلکې یو ځل نه مې مخامخ هم داسې طنزونه کړي. او چې کله مړ شو قسم په خدای جومات کې ناست دی، کې به ما پسې بد وې، مفتو کې به یې بد وې، زه یې بدې شوم، د خدای شهادت دی، بس بعد انسان وي داسې. د بچو یم زه خوښومه، د کور د خاوندانو یم زه ښه خوښومه، بچي یم ډېر خالقان دي، اوس هم زما ډېر خوښ دي. او چې جنازه مړ شو زه جنازې ته مخکې شوم، دا راته رایاد شو، اتلل جنازې له شیطان وې مزه ما به نظم د پیغمبر مبارک مثال قائمو. او په خدای به د قسم جمعات کې راسم تاسو قسم را نه کو چې کله جنازه مې کوله جنازې نه مخکې مې الله ده چې ما ته څه ویلي دي، ما د خدای په نامه بخلې او څه مې وویې، مې خدای په دې زما په دې ګناه کتاونې و د پیغمبر یو امتي به نقصاني شي، د حضور پاک امتي دي پروردګار چې دی د پیغمبر امتي دی چې دی تا ته خدای ملامت او نه درېږي ما بخلی دی. او خو په مینه مې وله جنازه وکړه، زه چې د چا جنازه کوم د دعا ډېر په اخلاص کوم، د ځان نه خلاصوم د دعا نه. او اخیري دعا کې زه د پیغمبر مبارک یو څو دعاګانې دي هغه هم ورسره وی، زه ډېر په مینه او په اخلاص د پردی جنازه کوم. بعضې خلقو جنازه هغه اللهم ربنا اغفر لنا هغه زه وایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا، لګیا ځان ته اخلاص کړي، زه ډېر په مینه جنازه او مې بخه د خدای پناه غږ مې نه بچو ته او نه بل ته او نه بل ته، ما یې که دی ځم به خمسه به وشي، خو خدای به سزا ورکړي، ظلم پې کړی دی، د پیغمبر امتي دی ملامته نه شي، د حضور پاک امتي دی پرېږده ما معاف کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر په دغه موقع باندې وایي څه وایي ورته، وایي اتصلي په ده وې ته وایي خدای نه منع کړې، پیغمبر مبارک ورته وایي زه خو خدای نه منع کړې، خو قرآن شریف کې الله څه وایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم، دی منافقینو لکه بخنه غواړئ کې نه غواړئ، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، که اویا کرتم ولا بخنه غواړئ نه بخم، نو سله جنازه کې الله وی که اویا ځله بخنه غواړئ نه بخم، سله جنازه کې رسول الله مبارک څه فرمایي، وی عمره که د اویاو ځلو نه په زیاتې خدای بخي د اویاو نه زیات والا ویم خو جدا خدای ماشاءالله. مقصد د الله دا و چې بخم نه خو د جنازې نه نو منې کړي. وی اخر عني یا عمر، اخواشه زمانه
زه به جنازه کومه شو انی اريد ان یسلم او الف من قومه زه وایم چې دا قوم خو خدای مسلمانان کې خوشحاله پې وکړو جنازې پسې فورا بس آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دینه پس به د منافق جنازه نه په قبر به نه ودرېږي هغه مظاهره وکړه که نه د درنو اخلاقو دا شو د هغه په زرګونو قوم شاګردان د هغه نوکران د هغه غلامان د هغه رشتهداران په زرګونو پاک سوچه مسلمانان کړل اخلاقو د کمال دی که صل من قطعک که څوک د سره صلې رحمي پرېږدي ته یې ورسره کوه نن سبا څه وایي مړه زما جنازې ته راغلو چې ولې لاړ شو پته ولګېده چې دا جنازه د خدای لپاره نه کېده دا ته په بدل کې نو کمبخته لوی ثواب دی ته به برباد کړه حضور پاک خو فرمایي چې چا جنازه وکړه یو قیرات ثواب دی او چې جنازه وکړه او قبر دفن پر ایثار شو 2 قیراته ثواب دی او یو قیرات د احد د غر عمره دی هسې دې دوړه کړه زما جنازې له راغلې زما د پلار چې زه لاړ شم کمال دا دی چې تا له نور راغلی او ته لاړ شي کمال دا دی چې ستا ښځې جنازې له نور راغلی ته لاړ شي څه چلو شو انسان دی بعضې وخت بني په کور کې بیمار به څه چل به موږ صله رحمي نه قسم دی ولې زما تپوس یې کړی چې زه وکړم پرون زما ښځه ناجوړه وه دې ورور زما تپوس کړی مشر ورور به ورشه مړه مشر ورور دی د پلار په ځای دی پروا مه ساته ورشه مړه تره دی دی العم سن ابيه تره خو د پلار په ځای وي د پیغمبر نقشه ځان ته رامخکې کا ورشه مړه ماما دی دی خال ماما خو ډېر لوی عزت لري د ترور خو د مور په ځای ده الخالة بمنزلة الام ترور خو د مور په ځای ده حضور پاک فرمایي قسم دی که موږ د پیغمبر مبارک اخلاق او کردار او نقشه ځان ته رامخکې کو په قومیت کې به اتفاق وي او اختلاف به نه په کلي کې به اتفاق وي او اختلاف به نه بس خبره خلاصه دا مشر دی زه به عزت کوم رسول الله مبارک څومره لوی شخصیت او په لاره د سپینګیرې نه مخکې به نه په مجلس کې چې به ناستو دقسې یو شان به ناستو چې مسافر به راغی چاته به پته نه لګېده چې حضور پاک کم یو دی داسې به ګډوډ صحابو کې ناستو بیا وروسته صحابه ولې یو چبوتره جوړه وړه په دې باندې چې میلمنو ته تکلیف نه نو حضور پاک به په هغه چبوتره کې ناستو او صحابه وي موږ سره به ناستو که موږ به د جاهلیت خبرې کولې موږ به خندل موږ سره به خندل که موږ به مسکي وو موږ سره به مسکي وو تروش طبیعت او تروش تندې دا د حضور پاک نو روښانه تندې و د حضور پاک مبارک خوش طبیعتیم پکې وه خندام پکې وه صحابو سره به خندا کوله یو صحابي د هغه شکل یو بوټی بدرنګه و د بانډې نه به راته د بانډې نه او سبزي به یې خرڅوله د مدینې منورې په بازار کې او قسم دی حضور پاک په خپله بازار ته تللی دی او کور له سودا کړې ده او راوړې ده حالانکې غلامان هم شته هغه هم کله کله لیږلي دي صحابو ته هم ویلی شي نه مستد د احمد کې دا حدیث هم دی چې په خپله به ته د بازار نه به سودا راوړه بازار ته لاړ هغه ناست و سبزي خرڅوله نو حضور پاک د شا نه کېناسته او لاسونه یې راوړل د هغه په سترګو یې کېښودل لکه اوس څوک چا سره ګپ لګي د شا نه وله په سترګو لاس کېږي هغوی من هو څوک دی او پیغمبر مبارک خان دی صحابه مسکي دي او هغه ځان دغه کوي و چې څوک دی څوک چا نیولی دی کې د سترګو په ګوټ کې رسول الله مبارک صحیح کړ چې صحیح یې کړ نو لاس یې ترا تاو کړل او ځان یې ورپورې ښه جوخ کړ او دا خپله شی د حضور پاک په دې مبارکې خېټې پورې مګله او رسول الله مبارک ته ګوره په سر یې ورته لاس کېښود من یشتري هذا العبد مني دا مرایې خرڅوم څوک به یې والي حالانکې مرایې نو خو ټوقه یې کوله خوشطبي کوله دا به څوک والي دا مرایې هغه ورته وي د الله رسوله به مې خرڅوه کوټه به مې ومونې کوټه یې مه ګورې څوک به واپس به مې کي درته ما به څوک قبول نه کي رسول الله مبارک څه وایي ولكن عند الله لست بکاسد د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس کری داسې خوشطبیعتي خو نفرت کوو د خلکو نه مونږ خو کم کې څونه زیات دی مونږ د خلکو له څونه نفرت کوو د خپل غلام بچی اسامه ابن زید په پتون ناست دی پوزه ښکله حضور پاک پوزه په خپلو مبارکو لاسونو پاکوي او عایشه صدیقه ورته څه وایي الله رسوله دا کار به زه وکړم نه عایشې دا زه پاکوم احبه د سره مینه کوه فاني احبه زما ورسره مینه ده
خپل مزدور نه نفرت کوو که نه کوو مزدور سره تاسو چې د ډوډۍ یو ځای خوړلی نه مزدورانو سره ډوډۍ ولې دا د خدای بندګان نه زما ډېر له خفه کېږي په مزدور باندې مزدور له پیسې د خوالي وچېدونه مخکې ورکوئ چې هغه کار وکړه مخکې وله پیسې ورکوه که هغه وایي چې په یو ځل راکړه بیا ما نه لګېږي بیا ټیک ده مخکې ورکوه چې کار وکړي فوراً پیسې ورکوه مزدور له دا د پیغمبر طریقه ده موږ څه کوو موږ به د مزدورانو پیسې هم نه ورکوو خرو ته د یلکار پیسې هم موږ نه ورکوو خرو ته دا یو چاکو جوړ کړي د هغې به څونه پیسې کېږي د هغې پیسې هم نه ورکوو خرو ته دې ته نه ګورو چې غریب باندې څونه لوګي ولګېد د هغه بچي شته که نه بچو له نفقه ګټي ولې موږ دا دونه ظلمونه دا دومره زیاتي موږ ولې کوو خرګاډۍ ریړۍ والا غریب به 100 روپۍ کېږي دله به سامان راوړي هغه له هم پیسې نه ورکوو ځه رخشه ظالمه ماشومان بچي ورته کور ناست بدبخته ماشومان اومه خوله بچي ورته ناستې ولې ظلم کې بټیاري باندې به کار وکړو د هغه به 2000 روپۍ کېږي ځه مړه څه چل دې کړی څونه په ګرمۍ کې پورته ودرېدل اسان کار نه ورکوو وله به هم پیسې او چې زر یې کېږي نه مړه به 500 چې 15,000 په واده خو دې 15 لکه روپۍ ولګولې نو که د هغه 15,000 کېږي نو ظالمه ظلم به سره ولې کې دا د میلپه عزت غریب به دله ټوله ورځ منډې وایي او خطونه به دله په کلي کې ویشي پیسه نشته دا 100 روپۍ وله ورکړي اوله منګیله کوي اوله اوبډه کوي اوله څونه خواري کوي پیسې نشته پخواني مشران خو هغه تا کې نشته پخوا به یې د مړو پیسې بټیارانو لونیانو له نه ورکولې خو هغې وله ځمکې ورکړې دی وله مشرانو وله ځمکې ورکړې وې باقاعده مستقل او په اوړي کې او په ژمي کې به یې وله غنم ورکول او جوار به یې ورکول او ګوړه به یې وله ورکول هلکه دا ټیک ویم که غلطه وي نه یې ورکوئ مړه تاسو ټیک ته کوایه هغې به ځمکه ورکوله وله ملکانه به یې ورته وي هغې به ګوړه ورکوله هغې به غنم ورکول جوار به یې ورکول اوربشې به یې ورکولې قسم به خدای خشاک به یې ورکړه دله به په خشاک به یې ترې راوړو ګیاګانې به یې ترې راوړې تاسو څه ورکوئ مړه غریبانان هم ټول تباه و برباد کړه مړي کې پیسې نه ورکوم بټیاري غریب تبه یو شوه بچي ورسره دي اور پې بلیږي نه یې غریب درله لګیا دی په مړي کې خدمت کوي کوڅه په کوڅه ګرځي اعلانونه درله کوي هېڅ هم نشته نه په واده کې به واده کې څه ورکوې هم د بل د جیبه ولاړې دا توره ده د بل د جیبانې خپله ورکوله هلک د کور نالي ورکه دله پیسې ورکولې ډوډۍ تا له پخ کړې ده ټول ناروا د جنۍ کور له ډوډۍ پخه کړي او پیسې د چا نالي توره ورته وې توره ای ته مخ دې تور شه د شریعت خلاف کوې نو مخ دې تور شه پیسې به د هلک پلار ورکوي ورکه دې بټیاري له دې له پیسې ولې خدمت یې د هغه کړي که ستی کړی توره والا ورکه دې ته توره وي ځان لم ارام لم خپل نوم یې ښودی دی بټیاري ستا خدمت کوي تاسو پیسې ورکوئ د هلک د کور نه مال یې وله خدمت یې ستا کړی نه ستا خدمت وکړه د هلک د کور نه ماله تی وله ورکوه او لږې مه ورکوه ښه ډېرې وله ورکوه خیرات وکړه صدقه وکړه زمونږ اوښ باندې به یې ډولۍ پخوا وړه اوښ باندې نو چې هغه اوښ به پاسېد نو اوښ والا به اوښ نه پرېښود وي اوښ نه پاسي وی نارې غواړي ظفر لاله یاد دي اوښ نه پاسي نارې غواړي ډولۍ به پرې د پاسه پرته وه یو طرف ته به ناوې په ډولۍ کې او بل طرف ته یو سره بله جینۍ کېنولې وه چې هغه توازن یې برابري د جینۍ دړه نه به یو خدای خبر و چې خدای په اوښ سواره یم څه په جنجال واوړېده یا بشیرجانه خو که ستا وادي په اوښ به دله ښځه وړم خو به یې دله دروړمه یو طرف ته به ورسره بل څوک کېنو کامینه مې ورسره کېنوه که بل څوک مې ورسره کېنوه ښځې دړه نه به یو خدای خبر و چې ډولۍ کې به یې څونه غول کړ ډېر شي بخر ځکه اوښ خو اسان کار نه دی نو هغه به وي نارې راکړې اوښ نه پاسي دا بېله نخره وه نارې دا معنه چې څه راکړې چې اوښ پاسوم زه ټیک ده څه بده خبره نه ده د خوشحالۍ موقع ده ورکول دا موږ مشرانو دا کړي د خوشحالۍ په موقع نه یې به راغې او سهار وختي به یې شیشه راوړه او خلکو ته به یې مخ ته ونیوله نو ولې شیشه کې خو ته کورم که تا د خوشحالۍ مبارک او تبشیر او بشارت باندې پیسې په شریعت کې جایز مقدر کې حضرت کعب ابن مالک له یو صحابي مبارکباد ورکړی دی چې توبه قبوله شوه او جامع وله په بشارت کې په زیري کې ورکړې نو په زیري کې خو پیسې ورکولی شي
اوس چې د مخ ته شیشه ونیسي ورکوې پیسې نه څونه پیسې د سره خلکو دله څونه درکړي په واده کې پخوا به خدای مشرانو کې برکت و هغوی به اینه ونیوله اینه کې به د هغې غریب څه یو ته به یې ونیوله بل ته به ونیوله 100 روپۍ 50 روپۍ خوشحالي به د خوشحالۍ موقع او صدقه خیرات به اوس هغه شی ختم چې څوک ورکوي نه نارې را که نو هغه سړي وي اوښ نارې نه پاسي نه بل وله ته ورکړه نو نیغ اوښ پاسېده وي تا خو چې دا نه پاسي وي خدای دې بې خو ما زموږ ټوله قصه دې تباه وبرباد کړه په یو لته پاسېده د حضور پاک خوی خپل کې د پیغمبر مبارک عاجزي ځان کې پیدا مزدور سره به یو ځای ناستو پیغمبر مبارک به ډوډۍ خوړه غلام سره به یو ځای ناستو ډوډۍ به حضور پاک خوړه کرکه پکې نه وه نفرت پکې نه نن مونږ کې څونه کرکه نو غلام سره مزدور سره ډوډۍ لاس هم نه ورکړو دا بعد دي دا بعد افسران دا داسې دوه ګوتې ورکوي دا مړه لرچا دوه ګوتې ورکوي زه خو چې یو افسر راورغلم په کورسۍ ناست و هسې اخوا ناست و کورونا ده اډو چاته نږدې کېدم نه مې دا ته څه مصیبت ولې زه دې خورم څه که ما کې جراثیم دي هغلته ناستو په کورسۍ قسم په خدای یو ډاکټر راورغلم داسې لرې ناستو ما نه داسې اخوا ناستو او لاس یې نه راکوراله او زه دې خوا په کورسۍ کېناستم سلام مې واچو یاره په خدای یقین کوو که دې ډاکټر له بیا دارو نه مولم بیا ورک شه حالانکه زما کور ته م راغلی د دومره نفرت کې د انسان نه د مسلمان نه هلته ناست دی او ګوتې م چاله نه ورکې کورونا ده ولې ښځې سره نه ملاوېږي کورونا درته نه لګي بچو سره نه ملاوېږي کورونا در سره لګي موږ د خلکو یو غلط سوچ او غلط رواج کورونا شته دا نه چې نشته خو په طریقه کار کوه او چې اوس خو دې وخت کې کورونا نشته اوس هم بعضې خان له ورشي افسر له ورشي دا دوه ګوتې دله درکړي صرف دوه ګوتې دله درکړي لر شوی خپل کار کوه سوټه رزق تعالی مال ستا د کور نه مال نه راځي رزق څوک ورکوي الله ورکوي حضور پاک کې دا شی نو غریبو سره یو ځای به ډوډۍ نوکر سره یو ځای که په دې سنتو عمل وکړې ښه وکړې پې عمل کله کله د غریبانانو سره او دا چې دیاړي مار دله کار وکړي او ډوډۍ ولره وباسې کچالان وغیره باټینګن ورسره کښېنه په یو ځای ورسره خو چې د هغه زړه خوشحاله شي او د پیغمبر په سنتو باندې عمل وکړي ګټه د پیغمبر مبارک په سنتو کې ده نفرت پکې نو خبره ده خدا ته به کوم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه شکل نه یو پوټې ډولې نو بې ډوله تاسو که حج د خدای پاک تاسو بوځي نو د افریقې دا خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخ یې خاپونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډي هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله او داسې به وویم د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوو صحابه لوی خلک دي خو د شکل نه به ده وویمه خو ګوره یاد ساته د الله په نید باندې د شکل څه خبره ده تاسو وې چې سپین او تور له په سپین له په تور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې وړي رسول الله مبارک له وجړلې ډېر یې وجړل حضور پاک خو پلار و که نه د صحابو دپاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاری دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي څه چل شوی وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي الله څوک لاس نه راکوي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه بوس کوم په هغې اوبه څوک نه څکي زړه مې کې یو ګیله پیدا شو چې الله دا شکل خو ماله تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زمانه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مه رالیږي جنت به ګورې خبرې کوي ښه د قیامت په ورځ دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی پکار لرې کوي چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي دا مېړه کې راله الله رسول که خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما را دې شکل نو دا شکل خو ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله راکړی دی ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ګورې زما وروڼو دا صفت نشته ښه چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی اکثر کې چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني ډوډۍ ورسره خوري هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلی دي او په مدینه منوره کې نه دي مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کم پوټي د ډبل لوټو پاتې وي که نه
نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پټو ته کیني اقه خوري او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کوي ځکه خو پې ودانه ده موږ زر به نفرت کوو کرکه به کوو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس این دی صفایي کوئ لامبې زیاتي ویښته مې ختل کوئ دا بېله خبره ده خو نفرت به نه کوې نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي الله رسوله په جړا کې په سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت پر ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وایي دی مه را پرېږدې تا مبارک ورته او وایي ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم دنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي چې جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي الله به هم درنه نه کوي او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نو هغوی به دنه بلکل نفرت او کرکه کوي هله وایي چې ما له څوک لور خور نه راکوي واده ته دې زړه کي رسوله ما له څوک ښځه راکوي له دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نسکي په یو تالي خوراک نه کوي ځه یو جنۍ ده د عمرو بن وهب رضی الله عنه لور ده هغه له ورشه ده پیغله ده حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به یې پیغله شوي زما لور پیغله ده چلی ورکړه ډېره سادګي به وه په واده کې هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه په ډېر اسانه به کار کېده نن سبا خو ډېرې جینګۍ په کور پاتې شوې ډېره لکان دي څوک وله ورکوي نه رسول الله صلی الله بشیر جانه ته کشکش مه کوه دې دلته ما ته کشکش شروع کړي چې زه هم پکې پاتې شوم زه چې دا د واده خبرې کوم که نه او ډېره لکان دې دلته کې ها سویلي شروع کړي او ځان سره کشپش شروع کړي غلی کښېنه تا ته به جنت کې ښځه میلاوېږي دلته کشپش دې شروع کړه د خدای ظالمه نور چې د واده واورې نو راویښ شي نورو دي خو چې د واده او د ښځې واوري که نه نو بلکل راویښ شي او کله مخ اخواړه یو کله دې خواړه او کچه یې کوش او کشه او پش پش شروع کړي ما ته دلته ورورې ما ته لې کښېنه په قله تا به څوک کړي بابا ته خو ځان له دغه غارې غاره وجود کم که نو ښځه به دله پیدا کړه وجود کم که وجود لږ امینه وجود دې کم کړي نو ښځه ولده پیدا کړمه نو د وجود ته یې وګوره له غوندې خوراک کم کړه که نه هغې نه دې مړه نه صبرېږي د خدای ظالمه او کش به شروع کړي ما ته غلې غوندې اشارې راکوي نه نه کمېږي دی الله دې خوشحاله کړي بشیر جان ډېر زه چې چېرته لاړ شم ما ته پرون پر لکي مروت ته تلو ما ته یو کس د لرې ځای نه آواز ورکړه وي هغه بشیر جان ته زما سلام کوه مې هغه تش سلام نه قبله خلي مه څه وله راکړه خو خیر سړی نه ډېر لرې تش سلام هم د دې نه لګي که ورته وایې چې سلام علیکم او موټې کې دې څه ني که نه خدای چې تک هغه سلام هم دی غریب نه هم دی که نه فقیر دی خیر بهر صاحب کیف خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک ورته ویدله زه ورشه نو هغه لورې پیغله شوې وه نو نبي علیه السلام مبارک ته یې ویلي دی ورغی خو د دې غریب سپلی ګورې نشته د دې غریب کمیس نشته صرف لنګې والې د پرتوب په دی اسم نشته لیکن پیغمبر مبارک فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار چې د بچو دپاره صحابه به ورته خپل بچي ښکارېده مونږ ته هم خفه کېږي ما دا چې څومره کشران دي دا مونږ ته د بچو په شان ښکاري چې مونږ وایي اسلیو شي که او دا مشران راته لکه د روڼو په شان الحمدلله ښکاري چې ورغې عمرو بن وهب له دروازې ولا راووته څه له راغلې تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده ماته نوزې وله رالېږلې او هغه مالدار م و دغه یو لور یې م وه هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څه وشو زما لور له دا لک رالېږلی دی د رنګ تک تور په مخ داغونه شونډې غټې غاښونه وتې دي زما لور به ده سره څنګه ګزاره کوي وایي اورېږه بچې لږ صبر وکړه کور ته لاړ بیبي ته یې ویې ته راشه دې چوندې کې وګوره زمونږ لور د حضور پاک یو هلک رالېږي ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زمونږ قربان دواړه وایي قربان خو زمونږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي د خو بل شان وجود دی ده نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور روانې جګړې به روانې نو داسې به وکړو
چې دا حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زمونږ لور نه وګوري. نو ورته یې ویل بچې خفه کېږه مه، ته ځه زمونږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي، تا نه دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک. دې غریب روان شو چې ما خو وایي چې ما له څوک لور خو نه راکړي، خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې. بابا بیبې څه چل دی؟ دا بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالیږلې ده، نو تاسو واپس کړه. زه پوه شوم او موږ واپس کړو. ولې مو واپس کړو؟ یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه، خو ستا هغه شکل که دې د هغه هلک ولیده نو ته به ورسره ژوند تېره. یوازې دا نه چې تور دی، مخ او غاښونه او دانې او بل شان دې شونډې، لورې څه وه ایمان و پکې. صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان، او ته څه وایي ماله چې کومه رشته رسول الله مبارک را لېږلې ده دا ماله د ډېرو حسینانو ښکلو ښکلو نه غوره ده. هله ورشئ واپس وکړي، زما قبول دی. دا د وجنوي شابه شابه حضور پاک ته ونه رسي، زما قبول دی. زمونږ د پیغمبر شکل نه دی خوښ، زمونږ ایمان پېشته او ډېر داسې دي چې هغوی وایي مونږ عاشقان رسول یو، شکل د انګریز خوښ دی، ویښتو سټایل د انګریز خوښ دی، د جامو سټایل د انګریز خوښ دی، چال چلن د انګریز خوښ دی، تهذیب دې د انګریزانو خوښ دی، شکل دې د انګریزانو، لور له بچو له جامې همغسې د انګریزانو، خو چې په موبایل باندې او په نټ باندې د هغوی کومې تنګې تروشې جامې وینې قروړی غاچې، د ډمانو شکل دې خوښ دی، د ډمانو د ویښتو سټایل دې خوښ دی. نو موږ نن سبا خلک د ډمانو اږدي بچو له مړه داسې کې ته پیغمبر سره دې مینه ما نه چې څوک تپوس وکړي به زوی مې څه نوم وله کېدم، زه ورته یم د پیغمبر نوم کېده یا د پیغمبر د بچو نوم کېده یا د صحابه کرامو نوم ورته کېده، نوم وله کېده مزېدار. که د غني په عربۍ کې یو ښکلي نوم وله کېده، ښایسته نوم د پیغمبر مبارک خوښ ښایسته. نن سبا زن کو سوچ کو زمونږ وروڼو خفه کېږی ما، نو زمونږ ټول کردار او گفتار او جامه او شکل دا د پیغمبر خوښه، هسې مونږ په خولې وایو دا زمونږ د انګریز خوښ ته چېرې کم از کم تاسو د ښکلې شکلونه ښایسته چال چلن د حضور پاک د الله خوښ کې مړه خو 2-3 کاله چې د پیغمبر په نقشه تېر شي. بس هغه ته یې هله وویل کاره شو، راغی غریب رسول الله مبارک ته یې وویل کاره شو، وی خو مهر به ورکې، یو لنګ مې دی نو ته به مهر نه ورکې، نو الله رسوله ما سره رسېږي، ما سره اوس پلی نشته. لکه پاک شان ته وګوره، یو صحابي د هغه 2 کوره، لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی وی او د الله رسوله پکې دویمه نشته. مونږ چې خلکو ته وایو جومات له یو چنده راکې، وایي سټ به وګورئ نر باغې کې سنتو پسې کور ته منډه وړي، فرضو کې سنتو له کور ته یې لکه ولې یاره کور سنت بهتر دی که بهتر نه هلته چندې اعلان پکې شوی سټ به زور وګورئ، شل خبرې به وکړي، سر به ته وکړي، خدای شته 10 روپۍ 60 روپۍ څوک چې بل د جومات راشي په هغه شپه څوک منزله نه راځي، ماسخوته وي چې بل راغلی ورکوی د خدای په نوم صدقه کوی، مه یریږئ مه یریږئ، ورکوی صدقه د خدای په نوم، قسم په خدای چې الله به د هغې نه زیاتې درله درکوي، بلکل مه یریږئ. لا تخش من زرع العرش اقلالا، یو صحابي پیغمبر مبارک ته وایي انفق خرج کوه شمېره مه د خدای د عرش نه د کمي ته امید مه کوه. دومره پیغمبر خوشحاله شو چې د حج نه وتی، ځکه دا به پیغمبر مبارک خلکو ته باندې وایي. وی ورشه حضرت عبدالرحمن ری صحابه ورته یاد کړل او ما ورته یاد کړه چې 200 درهم 200 د یو نه 200 د بل نه 200 د بل نه 600 یې راوړه. 600 درهم ډېر شي و هغه زمانه کې. ورته وی داسې به وکړې چې دا 600 درهم کې دا 300 درهم ولاړ شه او په دې 300 درهمو ځان لم جامې والا 300 ډېر شي ښځې لم والا او کور له څه منګې کوزه چې څه وي هغه هم سامان والا، بس مفتو کې لار 300 درهم خو یې دې پلو پورې وتړی، یا 300 دی یا 200 د لږ خطا کېږم، دې پلو پورې وتړی. هیله د مدینې بازار ته راغله چې ځان له جوړه والي د واده ښځې له والي او د کور سامان والي، چې دکان ته وخته دې کې خو وخت لګي، خامخا 2-3 ورځې پکې لګي په دې سیزونو په کور پسې لاړ دی کې یو منادي دی اواز کوونکی د ماما ډنګی یو اعلان واورېد خدای مو بخا، پخوا به م دې مشرانو ډمامې ډنګولې لالا یاد دي که دا ویل دا لوډ سپیکر یې نه وې، د ماما به نه سره به دې ترخ کې به یې نیولې وه، ترخ کې به ترخ کې به یې وډنګوله ډب 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 ډب، نو خلکو به یې څه چل شوی اعلان به یې هم کو او د
لنډی ولي د کنیسپې ډب 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 چې اعلان یې وکړه خدای مه بخښه حضور پاک جهاد د روان د پلانکۍ علاقې ته که چا سره خپل سامان جنګ وي د پیغمبر مبارک ملګرتیا دي دا اعلان یې واورېد نو په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې ځان له هغه لګیا دی منادي د مامه ډنګۍ یو اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد د ځان تیاري اخر وخت کې صحابه ډېر شوي